طالبانو لپاره ډیر بد خبر راغی. جو بایډن پر طالبانو د څنګه د سختو بریدونو امر کړی دی. B-52 څنګه خطرناکې الوتکې او بمونه دي. جو بایډن تازه څه ویلي دي، طالبان څنګه ورخطا شو. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. جو بایډن امریکایي الوتکو ته پر طالبانو د سختو بریدونو امر کړی دی. وروسته تر هغه چې نیمروز او جوزجان ولایتونه د طالبانو له لوري سقوط شول، د امریکا ولسمشر پر طالب وسلوالو د بریدونو پیلولو امر کړی دی. د ډیلی میل د راپور له مخې ولسمشر بایډن د امریکا B-52 او نورو پرمختللو الوتکو ته امر کړی دی چې په افغانستان کې هغه طالب وسلوال په نښه کړي چې پر ښارونو د بریدونو پلان لري. په راپور کې راغلي چې دا بریدونه به په هغو دریو ولایتونو کې پیل شي چې طالبان اوس مهال د نیولو هڅه کوي او یا یې هم نیولي دي. د راپور له مخې B-52 او E-130 هغه پرمختللي جنگي الوتکې دي چې کولی شي تر 40 ساعتونو ډیر وخت په هوا کې وګرځېږي او دغه راز له ډیر لرې څخه خپل هدف په ښه توګه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په مقابل کې دوی پر ولایتونو باندې بریدونه زیات کړي دي او دوی به ولایتونه ونیسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.